السلام علیکم. زه یم شاعر عمر خټک. ملګرو تاسو ته یو بیا د اټک پښتو ټي وي په شیشه باندې مخاطب یم. ملګرو نن په اټک کې د کتاب میله په سلسله کې یو پروګرام منعقد شوی دی. کتاب میله ده په دلته کې. نو په دې کې کوم چې د پنجاب شاعران دي د اټک خصوصا د هغو خپل سټایلونه لګولي دي، په دې کې زموږ سره KPK نه پکې ښه شاعران راغلي دي. پروفیسر ابراهیم هزار صاحب راغلی د KPK نه، د هغه یو جهان مننه چې زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. ابراهیم صاحب تاسو باندې تعارف او د کتاب په حواله سره کتاب میله په حواله سره خپل تاثرات وکړئ. زما نوم پروفیسر ابراهیم هزار خټک دی. د خیبر پښتونخوا د زندانو ښار د تاریخي سیمې نظامپور سره اړیکې لرم او دا مهال په ګورنمنټ ډیګري کالج خانکوی نظامپور کې خپل خدمت ترسره کوم. تر کومه پورې چې د دې میلې تعلق دی نو زما په خیال د پنجاب په خاوره باندې چې دا میله ما ولیده نو زما خوشحالي هغه ټیم یو په دوه شوه چې زمونږ د پښتو چې کوم شاعران دي د پنجاب په خاوره اوسېږي هغوی دلته د پښتو د کتابونو سټال لګولی دی. نو په دې راته ډېره زیاته خوشحالي محسوس شوه. تر کومه پورې چې زموږ د پنجاب د شاعرانو تعلق د کوم چې په پښتو کار کې پښتانه دي، په نسل هم پښتانه دي، نو د خیبر پښتونخوا چې کوم د پښتو ډپارټمنټ دی کوم سکالران MPhil PhD کوي، نو د دې پروګرام په وساطت سره زه هغوی ته ریکویسټ کوم چې تاسو دپاره ډېره یو ښه موضوع ده او حق هم لري چې د پنجاب په خاوره زموږ کوم شاعران کار کوي چې په هغوی کم از کم د MPhil او PhD تیسیس تاسو ولیکئ. دا شاعران په پنجاب کې اټک کېږي، د هر چا سره مرسته ملګرتیا کوي. تېر کال یې د بسم الله ادبي او سماجي سوسایټۍ والا د یو پروګرام انعقاد هم کړی و چې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو ځایونو نه شاعران یې راغوښتي، ایوارډونه یې ورکړي، مشاعره یې هم کړې وه. نو زموږ نه دا کم پټ غمي چې دا ښکاره کول غواړي خو موږ یې ځکه احسان دی چې د پنجاب په خاوره د پښتو ژبې او ادب د روزنې او پالنې دپاره ګټور قدمونه پورته کوي او لکه د نور کله په شان دا ځل هم د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره ټوټلي ګامونه اخیستي دي او دلته د پښتو کتابونه هم ایښي دي چې موږ ټولو ته د فخر او ویاړ پکار دی. نو د دې پروګرام په وساطت زموږ د پښتو هغه لوستوالان، هغه سکالران چې چېرې دا پروګرام وګوري نو د هغوی دپاره یو ښه موضوع ده چې په پنجاب کې د پښتو ژبې د تشکیل دپاره چا کار کړی دی نو چې دا پټ غمي ښکاره شي او دوی هم منظر عام ته راشي. ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې که موږ هلې ځلې کوو، که یو سړی په پنجاب کې یا په سند کې د پښتو دپاره کار کوي نو د هغه بیا ډېر زیات حق جوړېږي. نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې زمونږ دا ښاغلي وقدروي، دوی د قدر لایق دي، د قدر جوګه دي، درانه خلک دی. نو د درنو خلکو سره دروند سلوک پکار دی، د پښتو سلوک پکار دی، ښه سلوک پکار دی. نو تاسو ته زه یو ریکویسټ کوم د دې نه علاوه د پنجاب په تاریخ کې د اټک په تاریخ کې دا په دویم ځل د دې میلې انعقاد کېږي، نو باید چې زموږ په نورو ملکونو کې هم دغسې د کتابونو میله کېږي. ځکه چې په عصر حاضر کې زه وینم چې زموږ کوم سټوډنټان دي، کوم لوستوالان دي، نو هغوی د نصاب کتاب نه ګوري. نو د نیټ په وجه هغوی د کتاب نه لرې شوي دي. باید چې دوی د کتاب د کتلو دپاره بیا چمتو شي او دغه رنګ په خپل علم او هنر کې اضافه وکړي. مهرباني ډېره مننه. پروفیسر ابراهیم هزار صاحب تاسو یو جهان مننه چې